دا غیر بد سوال دی هغه ده چې آیا قرآن خرڅول او اخیستل جایز دی او که نه؟ او الله خو په قرآن کې وایي چې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. تبعید د خلکو دپاره چې کتاب لیکي په خپلو لاسونو باندې بیا وایي د الله له طرفه ده او خرڅوي یې د دې دپاره چې مالونه پرې وګټي. نو وایي چې زما په زړه کې یا زما په دماغ کې اشکال دی. الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې د دې رور دا طریقه څومره ښکلې طریقه ده. سړي ته اشکال راشي نو چا ته رجوع وکړي، علماو ته رجوع وکړي. دا خبره په زړه کې پاتې نه کړي، ځکه چې نن ستا په زړه کې دې کې شک پیدا شو، سبا له په بله مسله کې، بله په بله مسله کې لاړ شه، دین به دې ټول ګډوډ شي. د عالم خواله ورشه تپوس دې وکوه، ما پوه که په دې مسله باندې. دا آیت چې دی رور وي دا د یو ځای دی او دا مسلې چې کوم تپوس کوي دا د بل ځای ده. اوله خبره خو دا دی چې علماو په دې خبره باندې اتفاق دی د امت علما چې د قرآن اخیستل او خرڅول دا جایز دي او دغه د مسلمانانو طریقه د پخوانۍ اوسه پوره روانه. او دا کیدی نشي چې په دې د پابندي ولګي او دا قرآن دې به دومره خور شي، ځکه چې یو سړی به بخیلي ځان سره به خود بل له به نه ورکوي او ته یې اخیستی نه شي په پیسو، بل یې خرڅولی نه شي په پیسو. نو خو بس د یو کس سره قرآن پاتې شو. دا قرآنونه چې خواره شوي دي چې په ټوله دنیا کې او په مسلمانانو کې هغه د دې د لاسه چې اخیستل او خرڅول یې کېږي نو دا بالکل جایز دي. د دې آیت څه مطلب دی؟ ګور الله وی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. تبعید د هغه خلکو دپاره چې کتاب لیکي په خپلو لاسونو د ځان نه پکې خبرې زیاتې کړي بیا وایي دا د الله د طرف نه دی. لیشتروا به ثمنا قلیلا چې پیسې پرې وګټي، دوی لپاره وعید. او د آیت د یهودو مبارک دی په سورة البقره کې یهودو به دا کار کو چې تورات به په خپلو لاسونو لیکو او هغې کې تبدیلیانې کولې او بیا به عوامو ته ووایي دا د الله د طرف نه راغلي خبرې دي. نو د آیت د هغوی دپاره دی. ډېر قرآن او حدیث دا مسلې دې کې ډېر سوچ پکار دی. دا بعض کسان یو آیت یاد کړي یا دوه آیتونه لکه ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا د بعضو ځوانانو ته یاد دی که خیال هم کړی اب دا پلانې مولا پیسې دي په درس باندې پیسې دي کافر دی وی دین دی. الله وی ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا وی دا وی چې زه په درس باندې پیسې علمه دی مولوی صاحب تنخوا ملویږي د امامتۍ ها بس بی دینه ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا. دا مؤذن چې بانګ وایي دا به پیسې دي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا به دا کافر دی. د پوه نه دی چې دې څه مطلب دی. دغه شان بعضو ځوانانو دا آیت یاد کړی ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې الله په شریعت باندې فیصله ونه کړې دی کافر دی. ته جرګو ته کښېنې قرآن حدیث ته مسله نه کافر مرتدي ته تللی وې دغه ته ما لیدلی وي په محکمه کې وي او د جج مخې ته ناست وي قرآن حدیث له نه ځي بس ته کافر دی ومن لم یحکم بما انزل الله. نو دا قمقل دی ومن لم یحکم بما انزل الله واپس شه پیغمبر ته واپس شه صحابه کرامو ته واپس شه علماو ته چې هغوی د دې تفسیر څنګه کوي. او ځکه زموږ سره یو رور به کېناستون په درسونو کې هغه یو دوه ایتونه یاد کړي هم دا اولني سرونه یې وله یاد کړي آیت ودم پوره نه و یاد خو چې څه خبره وه دغه فتوه به راوړه بس ومن لم والا خبره ده وایي. او یا یو ورځ ما ته وایي چې د دې دغه تپوس وکړو چې یو سړی اوس عامي دی ته یې په واقع د رسول په خبره باندې هغه نه مني نو دی کافر نه دی. ما ګورته څنګه کافر کوي هغه کیدای شي په تا باندې دا ګمان کوي چې دی په قرآن او حدیث کې تبدیلي راولي نو ځکه ستا دا خبره نه مني پته یې زړه نه دی مطمئن نو دې داسې که غټه فتوا موږ ولګو موږ چې ګناهګار دی کافر خو ته نه شي ویلی ځکه چې هغه ستا دا خبره ګورې حدیث نه مني چې ستا دا خبره حدیث منلی بیا انکار نه کوي. مسله دې ځای کې ده مسله دغه کې نه ده. نو ما ته وایي چې دا خو فلا وربک والا خبره نه ده وایي دغه آیت ته سرونه به یاد کړي او په هر چا باندې فتوا ورکوه دا ومن لم والا دی او دا فلا وربک والا دی. ناول په قرآن او حدیث باندې ځان پوه کول پکار دي چې دا آیت ته چا مبارکي دی د چا مبارکي نه دی. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. والله اعلم.